مرغۍ راله دا مکوخ یې په دې دریاب کې وواله او بیا راوچته کړه نو هغه ورته وویل خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته ویل زما او ستا د علم دغه مثال دی د الله د علم په مقابله کې دې مرغۍ چې دا مکوخه وواله او سیر اوچت کړو نو دا داسې لکه زما او ستا علم او دا چې پاتې شو د دریاب او دا د الله علم دی د الله سره ناشنا علم دی په دې به ایمان ساتي تقدیر کې دا خبره لازم ده دغه په دې خبره باندې به ایمان ساتي چې الله دا هر څه په لوح محفوظ کې لیکلي دي د هر څه الله په لوح محفوظ کې لیکلي دي قرآن کې الله سبحانه وتعالی دا خبره په څو ځایونو کې بیان کړې ده وکل شیء احصیناه فی امام مبین هر څه په یو کتاب کې دي په ښکاره کتاب کې د هر څه لیکلی شو مخکې دغه حدیث تیر شو بیا دا لیکل یو دغه لیکل دي چې د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې شوي یو هغه لیکل دي چې ماشوم د مور په خېټه کې کله چې پکې ساه اچولی کېږي نو دغه ټیم کې 4 خبرې ولیکلی شي رزق عمر جنتی بدبخت دی که خوشبخت دی او عمل د هر څه ولیکلی شي دا 4 خبرې دا بیا دي ولیکلی شي دغه شان دا لیکل کېږي کله چې لیلة القدر شپه وي لیلة القدر په شپه کې د 1 کال تقدیر لیکلی کېږي او روزانه تقدیر بیا جدا دی هغې ته یومي تقدیر وایي روزانه نو په دې هر څه باندې به ایمان ساتي چې د هر څه لیکلی شوي دي ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي وایي د تقدیر پاڼې وچې شوي دي د تقدیر پاڼې وچې شوي او قلم د تقدیر اوچت کړی شوی نو بس ښه مطمئن اوسه بلکل ځکه موږ ټول ژوند تېرو د یعنې د زموږ مثال داسې چې په ورغوي باندې روان وو ټول د تقدیر په ورغوي باندې ژوند تېرو هېڅ پته نه لګي په دې لاس باندې سړی چې روان وي کوم ځای کې ولیږي کوم ځای کې څه مخې ته راځي هېڅ پته نه لګي دا ټول خبرې لیکلی شوي دي او ښه مطمئن اوسه ځکه چې لیکلي هغه عرش والا رب دي نو ټول پکې زموږ خیر دی او په داسې مسله کې ډېر ټوپونه مه ووایه چې خبره فارغه شوې ده او لیکلی شوې ده اوس د رزق مسله ده ختمه شوې ده ختمه ده د رزق مسله نو چې یو سړی په داسې مسله کې دومره غم راغستی چې ختمه شوې ده نو دا بیا ډېر یعنې ځان ستړی کولی هسي یو خبره ختمه شوې لیکلی شوې نو په هغې کې دومره اهتمام او سحر او ماښام یو کوه او دین پرېږده او هر څه پرېږده د رزق لیکلی شوی د عمر لیکلی شوی عمر ټول لیکلی شوی که یو سړی وایي چې زه ځوان یم او خپل حقیقي عمر چاته نه ښیي بیا به هم مرګ راځي یو سړی وایي زه ګیرې له ویښتو له تور رنګ ورکوم چې پته ونه لګي چې سپین پکې شته بیا به مرګ راځي او د مرګ نه تېښته نشته یو نیټه مقرره چې کله راله بیا راله الله ته بیا مخامخ کېږي نو خبره موږ دې پورې کوله چې مطمئن اوسه الله چې څه لیکلي به یې کې خیر دی بیا دا ډېره د سوچ خبره ده چې اکثر غافله خلک دې ته سوچ نه کوي او هغه دا چې زما او ستا د تقدیر په کتاب کې دا خبره لیکلی شوې ده چې دا جنتي دی او که جهنمي دی یعنې دا اوس د ډېره د سوچ خبره ده ټول موږ ملګري دلته راشو که زموږ ټولو فیصله شوې ده د ټولو فیصله شوې ده او دا زیری به اله کېږي په هر انسان باندې په موږ کې هر چا ته به کېږي یا زیری د جهنم یا د جنت چې کله زموږ نه ساه وځي پارټینګ کوم پته لګي دا ټول نه ګرانه مرحله ده د ټولو نه ګرانه مرحله هغه دا ده چې کله ملک الموت دا پسې راشي او ته یې په خپلو سترګو وینې او نور ملائکو سره او دغه ټیم کې زیری درکوي
حدیث کې راځي چې یو زیری داسې ورکوي چې موږ ته له زیری درکوو د داسې رب چې هغه تا نه راضي دی او تا ته په غضب کې نه دی د هغه سره به دې ملاقات کېږي او کله زیری داسې ورکوي چې موږ ته له زیری درکوو د داسې رب چې هغه تا نه نه دی راضي تا ته په غضب کې دی نو دا ګرانه مرحله ده چې اورین انسان ته کېږي دا په موږ ټولو باندې راځي او زما خو خپل ځاني مړي مې ډېر لیدلي دي چې مخامخ او لامبول خښول او خپلو کې ډېر مړه شوي دي نو په دې باب کې مې اکثر چې مړی وینم سوچ مې دې ته ځي چې ده ته به ګوره څه زیری شوي ده خو دا مرحله تېره کړه خو پاتې اوس ماته ده چې څه به ویلی کېږي ماته بس خو داسې دي چې ځان یې ترې ویستی دی چې موږ خو به په دنیا کې یو به همیشه به یو داسې لګیا یې د دنیا دپاره ته به یې چې دی پیدا شوی د دنیا دپاره زه د هغو خبره نه کوم زه د هغه سړي خبره کوم چې زړی ژوندی وي هغه دغه ټایم کې دا سوچ کوي چې ده ته خو هغه مرحله ده تېره کړه زیری ورته شوی یا د جنت یا د جهنم والعیاذ بالله خو ما ته به د څه کېږي ما ته خو دا مرحله پرته ده ځکه سلف صالحینو دې خبرې د هغوی د ملا تیر مات کړی و چې زموږ په باره کې به څه فیصله شوي دې سوچ د هغوی د ملا تیر مات کړی و چې څه چې جنت به یې لیکلی که جهنم به یې لیکلی او دا د سوچ خبره ده دا د سوچ خبره چې کله الله آدم علیه السلام پیدا کړو نو دا بچي ورته ټول مخامخ ښکاره کړو په یو لاس کې ورته جنتیان په بل کې جهنمیان اوس دا د سوچ خبره چې دغه ټیم کې موت ته کم طرف ته و ټول ورته ښولي وي دا ستا بچي هغه چې جهنم ته ځي دا ستا بچي هغه چې کوم جنت ته ځي اوس دا پته نشتي موږ کې چې موږ په کم یو کې او وو په یو کې دا یقیني خبره په دې زموږ ایمان دی چې وو په یو کې د یو سره خو په کم کې وو دا اوس د سوچ خبره ده نو دې طرف ته هم کله ناکله دې چې لږ سوچ به وځئ لږ که د دې رزق نه او د دې دنیا نه او دې نه لږ ټیم میلاو شي سړي ته نو بیا دغه طرف ته سوچ به وځئ او پاتې رزق دا مسله شوه دا هر څه ده لیکلی شوي خبرې ته ته به میلاویږي رزق په انسان پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې پسې مرګ ګرځي د مرګ نه خلاصی شتي دغه شان د رزق نه هم خلاصی نشتي ته پسې نشي تللی تا پسې به راځي رزق نو دا د سوچ خبره چې زموږ یعنې اخرنی انجام به څه وي دلته یو سوال یو کس کولی شي چې الله هر څه لیکلي د عمل د څه لپاره د دې موږ ډېرو ځایونو کې جواب کړی چې الله په تقدیر کې هر څه لیکلي د عمل د څه دپاره جواب الله ته دا پته وه د همیشه نه د الله علم څنګه چې الله د همیشه نه دی دغه شان علم د همیشه نه دی دا نه چې یو وخت کې الله سره علم نو بیا ورسره علم راغی والعیاذ بالله نه الله سره د همیشه نه علم دی او د همیشه دپاره دی الله ته پته وه د همیشه نه او د مخکې نه چې دا انسان به د جنتیانو کارونه کوي که د جهنمیانو به کوي نو فیصله یې وکړه چې دی به جهنم ته ځي یا دی به جنت ته ځي بس صحیح شو یعنی الله ته مجبوره کړی نه دا هر څه په تا باندې ګوره الله نه کوي چې ته مجبوره کړی بلکې الله تعالی هم اراده در کړې ده تعالی هم مشیت در کړی چې هغه د الله د ارادې او د مشیت نه لاندې دي او جنت او جهنم لارې درته ښولې ده نو الله ته د مخکې نه پته ده چې دی په کومه لارې ځي یو الله ولیکله موږ اکثر د ملګرو ته یو مثال هسې بیانوو ولله المثل الاعلى او د الله خو اوچت مثال دی داسې د وضاحت دپاره لکه اوس یو استاذ دی خپل شاګرد پیژني چې دی د سره سبق له راغلی نه دی مخکې نو ته پته ده او د سره راغلی نه دی ذهني کمزوری یو ټکی ورته نه یادي نو د امتحانونو د ریزلټ راوتو نه مخکې ولیکل وي دا پیل دی ولې ولیکل پیل
پیژني چې د ده څه نه دي یاد راغلی دی نه دی ذهن د ده کمزوری دی همیشه پیل کېږي به زه مخکې نه پیل کړو هسې موږ وایو که داسې بالفرض وشي چېرته نور خو لازم به استاذ انتظار کوي پرچې ته ما و تا چې کله امتحان ورکوو یا ورکړی دی یا ورکوو به نو زموږ دا پرچه چې کله استاذ پسې ورسي نو بیا موږ له نمبرې راکوي داسې ده که نه ده خو دې پرچې د رسېدو نه مخکې نمبرې راکولی شي نشي راکولی ولې دا ګران سوال دی که نه پرچې د راکولو کتو نه مخکې ولې نمبرې نشي راکولی علم ورسره نشته چې د څه لیکلي دي علم ورسره نشي دی به لازم انتظار کوي د پرچې ته ښه نو الله ته ضرورت شته چې انتظار وکړي نه الله ته خو ضرورت نشته الله ته خو د مخکې نه پته لري چې دی به دا کار کوي به چې د مخکې نه ورته پته لري فیصله یې وکړه اوس دا مسله واضح شوه که نه اکثرو ملګرو ذهن کې دا سوال راځي صحابه کرام دا تپوس کړی یا رسول الله عمل پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمل کوي هر چا ته هغه لاره اسانېږي چې تقدیر کېږي ولې بیا الله فیصله کړې ده موږ عمل کوو جواب یې دا دی چې زمونږ خپله اراده ده زمونږ خپل مشیت شتي د الله د مشیت او ارادې نه لاندې الله موږ مجبوره کړي نه یو دا د جبریه و عقیده ده چې الله د انسانان مجبوره کړي دي والعیاذ بالله وایي دوی چې دا ګناه کوي دا هم د الله بندګي ده وایي ولې د الله بندګي ده وایي ځکه چې الله یې پرې کوي نو چې الله یې پرې کوي وایي دا هم یو قسم عبادت دی دا د جبریه و عقیده ده موږ دا وایو نه صحیح ده چې هر څه د الله د ارادې او د مشیت نه باد کېږي خو انسان له الله اراده ورکړې ده الله مشیت ورکړی لارې ورته ښوولې ده دا جنت ته ځي دا جهنم ته ځي که چېرته د انسان مجبوره وی نو بیا د جنت او د جهنم د لارې ښودو څه فایده وه هېڅ فایده نشته لکه اوس الله دا وایي قرآن کې وهدیناه النجدین وایي ما انسان ته څو لارې ښولي دوه او یو سړی مجبوره دی الله روان کړی دی بس الله چې به څه کوي هغه به کوي نور څه نشته خپل ارادې نشته خپل مشیت نشته نو بیا د دوه لارې الله ولې ښایي څه فایده شته دوه لارو نشته دا دوه لارې چې وکړو مطلب دی چې د انسان خپل اراده شته مشیت شته نو الله فیصله څنګه وکړه وایي الله ته د انسان د ارادې د مخکې نه پته وه بس ولیکلی شو نو دا د دغه مسلې وضاحت و اکثر ملګري دا تپوس کوي زموږ نه نو دلته بیا دا شو دا بل تپوس شو او دا زمان یو ملحد کړی و یو وخت کې وایي چې الله ته د هر څه پته و چې جنت ته به پلانې ځي او جهنم ته به پلانې ځي د مخکې نه څنګه چې تاسو وایې نو بیا د دنیا ولې پیدا کوله خو ډایرکټ به خلک جهنمیان به جهنم ته بولی او جنتیان به جنت ته بولی څه ضرورت و چې دنیا پیدا کوله او دومره غټه خبره روانه نو جواب د هغې دا دی چې دا هر څه الله دې دپاره کړي دي چې پر انسان باندې حجت قایم شي داسې نه سبا له ده ووایي د قیامت په ورځ چې الله یو موقع دې راکړی وی نو الله ورته موقع مې درکړې وه تا پکې څه وکړو اوس که الله ډایرکټ د جهنمي جهنم ته بولی وي نو قیامت په ورځ به یې داسې وي چې الله تا خو لیکلي چې به جهنم ته ځم خو تا خو موقع راکړی چې ما خو لیدلی وی که زه څه کوم الله ورته دغه موقع ده پته به دې ولګي د دې دپاره الله بیا د دنیا پیدا کړې او د هر څه پکې روان دي نو تقدیر دا مسله واضحه ده او ډېر جوور پکې تله نه دي پکار ځکه ځینې علماو منع کړې ده د تقدیر په خبرو کې به ډېر جوور نه ځي چې دې حد ته سړی ورسي چې هغه بیا منکر شي د الله د قدرت نه د الله د مشیت نه د الله د علم نه څومره چې قرآن او حدیث کې دې باره کې خبر راغلی ده ظاهري خبرې د هغه کوه هغې تپوس هم کوه او په هغې ایمان او یقین ساته نو موږ وایو د الله په علم به یقین ساتي او په دې به یقین ساتي چې الله دا هر څه لیکلي دي او درېیمه ده چې د الله په مشیت به یقین ساتي چې د الله یو مشیت دی چې څو پورې الله یو شی نه وي غوښتلی
کیدی شي نشي کیدی او چې الله یې وغواړي څوک یې منع کولی شي نشي منع کولی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هغه روایت چې کوم کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحت کړی ډېر خوندور روایت ته د یادولو دی یا غلام یا ماشومه یو څو خبرې یاد کړه یو دا لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك کدا ټول امت را جمع شو تعالی فائدہ در کول غواړي نو نشي در کوله مگر دومره څومره چې الله لیکلی او کدا ټول امت را جمع شو تعالی نقصان در کوي نو نقصان نشي در کوله مگر دومره څومره چې الله لیکلی او بیا ورته دا وي واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك کوم شی چې دنه واوړي دا ته نه در رسېدو او کوم چې در ورسېدو دا ته نه اورېدو مطمئن ژوند تېروئ زړه مه خورئ چې دا څنګه زه ولې غریبه ولې پلانې مالداره ولې نه کوم شی چې تا ته در ورسېدو دا تا نه اورېدو او کوم چې تا نه اورېدلی دی دا تا ته نه در رسېدو خبره ختمه شوه تقدیر باندې چې د ایمان مضبوط وي نو زړه کې به دې څه وي زړه ته به دې سکون وي دا د تقدیر فایده ده تقدیر باندې چې د ایمان مضبوط وي کوم شی چې درته میلاو شو په هغې به تکبر نه کوې کوم شی چې د دې لاس نه لاړ په هغې پسې به غمونه نه کوې لویه فایده ده ګوره تقدیر ده الحمدلله چې الله موږ ته د ایمان نصیب کړی اوس د غیر مسلمو ته وګوره دا تقدیر او دا خبرې دا خو هغو سره نشتي اوس یو سړی پکې غریب شو لکه مالدار و کروڑپتی و لکپتی و غریب شو زړه یې ټک کوي وچوي مړ شي داسې ډېر شوي دي یا ځان پانسي کې مړ کړي یا پلار یې مړ شو ځان ورسره مړ کړي ښځه یې مړه شو ځان ورسره مړ کړي بیماري پرې راغله ډاکټرانو ته یې ما ته ستنې وویل چې زه څه شم زه مړ شم او زموږ سره الحمدلله عقیده ده تقدیر باندې ایمان زړه ته سکون دی یو شی را سره دی په هغې تکبر نه کوو یو شی را سره نشتي په هغې پسې غمونه نه کوو لکی لا تأسوا علی ما فاتکم قرآن کې دې خبرې ته اشاره شوې یو شی دنه لاړ هغې پسې به غمونه نه کړي ولا تفرحوا بما آتاکم او څه چې در کړي دي په هغې باندې به هغه خوشحالي نه کوي چې تکبر او غرور ته رسي څنګه داسې اوس یو سړی دی الله وله مال ډېر ورکړی او په تقدیر ایمان څه دی مضبوط دی نو ده ته پته ده چې دا یو قسمه امتحان دی دا څه دی امتحان دی الله به مانه دې تپوس کوي او دا هر سره الله طرف نه وي نو تکبر به وکړي نه کوي تکبر ښه یو سړی دی په تقدیر باندې ایمان مضبوط دی کور کې اور ولګېد او دا کور ته ځای شو یا خپلوانو کې څوک مړ شو یا پې غریبي راله یا بله مسله راله او په تقدیر باندې ایمان مضبوط دی نو نه غمجنه کېږي ولې نه غمجنه کېږي تقدیر کې لیکلي او دا امتحان دی دا امتحان دی نه غمجنه کېږي نو په تقدیر چې د ایمان مضبوط و مزې یې کوه هر حال کې به خوشحاله هر حال کې به د الله شکر ادا کړي یاره که سخته ده وي به د الله د طرفه ده صبر به کوو الحمدلله على كل حال به وایو او که الله یو نعمت را کړی شکر به ادا کوو ځکه چې دا خو امتحان دی د الله د طرف نه نو الله دې زموږ د ایمانونه ښه ډیر کړي او الله دې ښه مضبوط کړي دغه شان په تقدیر کې دا خبره وخلق كل شيء دا هر شی الله پیدا کړی دی باندې به یقین ساتي چې دا هر څه چا پیدا کړي دي الله پیدا کړي د انسان چې کوم کار کوي دم چا پیدا کړی دم الله پیدا کړی نو قدریو په شان په دې باب کې ګمراه فرقه قدریه هغوی دا وایي انسان خپل کار په خپله پیدا کوي والعیاذ بالله بعض دا وایي پکې لکه اوس یو سړی دی راغی داسې ووایي چې چېرته لاړ یا څه کار یې وکړو نو یې الله ته د دې کار پته نه وه د هغه وخته پورې چې څو پورې دې سړي کړی نه و نو کله چې دې سړي دا کار وکړو نو الله ته پته ولګېده چې دی دا کار کوي
ته قدریه ویلی کی. نو د انسان په خپله د خپل کار پیدا کوي. ته به دا یقین ساتي چې نه هر شی مخلوق دی او خالق یې څوک دی؟ الله دی. انسان چې کوم کار کوي د دې خالق هم الله دی. نو دا د تقدیر مسله وه چې د ایمان په ارکانو کې د شپږم رکن دی. په دې شپږو ارکانو کې چې چا م یو رکن پرېښودو او ایمان یې پرې رانه وړو نو دی به صحیح مسلمان به نه کافر دی. یو سړی وایي زه ټول هر څه منم ملایک نه منم کافر دی. یو سړی وایي زه ټول هر څه منم پیغمبران نه منم دم کفر دی. یو سړی وایي زه هر څه منم او د تقدیر نه منکر یم نه د الله علم منم نه لیکل منم نه مشیت منم نه دا چې هر څه الله پیدا کړی دا کفر دی. نو دا خبره یاده کوي چې دا ایمان شپږ ارکان دي او دغه وضاحت. بیا دا خبره یاده کوي چې ټولو ایمانونه ګوره یو شان نه دي. دا اهمه فایده یاده کوي. موږ ټول دا شپږ خبرې منو که نه منو؟ خو آیا د ټولو ایمان په دې باندې هغه یو شان دی؟ نه. دا اقرار او تصدیق دې کې فرق دی. د چا هغه ډېر د چا هغه لږ. نو ایمان په یو ځای نه دی. ایمان کمیږي زیاتېږي. ایمان کمیږي زیاتېږي. او قرآن کې ډېر زیات دلایل دي په دې باندې چې ایمان زیاتېږي او دلیل په دې باندې هم شته الحمدلله چې ایمان کمیږي. ایمان ټول په یو ځای نه دی ولاړ. ایمان اوس موږ چې به درس کې کینو نو د ایمان یو شان کیفیتي بیا چې ته کله دنیا کې مصروفه شي یا د بچو سره یا د ملګرو سره بیا داسې ایمان یې سم چې درس کې نه. دا ګوره فطرتي خبره ده الحمدلله په فطرت کې پرته ده. ځکه صحیح عقل د صحیح مسلې خلاف نه وي. خو دې مولیانو پکې دا قصه اوس لکه اوس د عوام چې کوم عام ملګري دي ټول دا خبره مني چې یاره ایمان یو شان نه دی د ټولو خلکو. د ابوبکر صدیق ایمان او زموږ ایمان یو شان دی نه دی. نو اوس دغه مولیانو ته به څه وایي کوم چې ایمان نه ډېرېږي او نه کمیږي سره د علمه چې یو سړی ګمراه شي او سره د علمه چې یو سړی په غلطو سر شي او په ګډوډو سر شي. وی ایمان د ابوبکر او ایمان د عام مؤمنانو ټول یو شان دی. بلکې چې ایمان نه کمیږي او نه زیاتېږي نو بیا خو د ایمان د پیغمبر او ایمان زمونږ هم یو شان دی. د پیغمبر د ایمان په شان ایمان شو. ولې؟ ځکه چې د هغه ایمان هم په یو ځای ولاړ دی نه کمیږي نه زیاتېږي او زمونږ هغه هم په یو ځای ولاړ دی نه کمیږي نه زیاتېږي. وقت دا مسله راوځي نو ځکه دوی دا مسلې غلطې دي او د عقیدې په باب کې دې مسلو ښه وضاحت شوی دی. نو ایمان کمیږي او زیاتېږي. کله دومره کم شي چې انسان والعیاذ بالله د اسلام نه هم خارج کیدی شي او کله ډېر شي. ایمان داسې ډېر شي چې را زړه سم ټوپونه وایي د ایمان د لاسه. ایمان جذبه خو ایمان ډېري که نه. یو سړی دینداري ډېره کوي یو سړی نه کوي دې دواړو ایمانونه یو شان دي نه دي یو شان. دی چې را دینداري کوي خو ایمان یې ډېر دی که نه جذبه یې ډېره ده. نو دا خبره ورسره یاد ساتي چې ایمانونه د ټولو خلکو هغه یو شان نه دي. د ایمان ډېرېږي او کمیږي. ښه ډېرېږي په څه سره؟ په اعمالو سره په عباداتو سره دین په اورېدو سره دین د زده کولو سره ټولې خبرې پکې راځي. او کمیږي د څه سره؟ د ګناهونو سره. کمیږي د ګناهونو سره. د هغې نه بعد وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله جبریل علیه السلام له جواب ورکو چې ایمان دې ته وایي نو بیا ورته هغه وایي چې صدقته رښتیا دې وایي ایمان دې ته وایي. فاخبرني عن الاحسان. نو د احسان په باره کې راته خبره وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې کله تپوس د احسان وکړو نو هغه ورته ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دا الله دې سي بندګي وکړي لکه چې ته الله اینې لکه ته چې الله ته ګورې او که دغه درجه کې نه نو بیا په دې سوچ سره چې الله ما اینې.
دا درېمه مرتبه ده د دین د مراتبو. که څوک درنه تپوس وکړي چې د دین څو مرتبې دي نو څه جواب وکړي؟ درې. کمې اسلام، ایمان، احسان. دا د دین مرتبې دي درې. درېمه مرتبه د ټولو نه اوچته مرتبه هغه مرتبه د احسان ده. دومره اوچته مرتبه ده دې ته چې څوک ورسي هغه معمولي کس نه وي. ځکه چې دې ته چې څوک ورسي هغه چې د الله بندګي کوي نو دومره په توجه سره یې کوي لکه دی چې اوس لګیا دی الله ګوري، الله ییني، په دې طریقې سره بندګي کوي او دې ته رسېده ډېر ګران کار دی. او شتي د الله داسې بندګان خو دې ته رسېده ډېر زیات محنت غواړي او توفیق د الله چې الله توفیق ورکړي، اخلاص په سړي کې دې درجې ته رسي. دا ډېر اوچته مرتبه ده. یو سړی د الله بندګي کوي او داسې لګوي لکه دی چې الله ییني دومره په توجه سره، دې د سړی په اله اسانه نه رسي. او که دغه کې نه وي د احسان په خپله دوه مرتبې دي. یو ته ویل کېږي مرتبة المشاهده او دویم مرتبة المراقبه. مشاهده دا اوچته مرتبه ده. یو سړی د الله بندګي داسې کوي لکه دی چې الله ییني. او که دغه درجه کې نه وي نو مرتبه د مراقبت ته بیا په زړه کې دا وي چې الله ما ییني نو په ډېر توجه سره بندګي کوي د الله، په ډېر توجه سره کوي. دې ته وایي احسان. او احسان په دوه قسمه، بل تقسیم دا دی احسان په دوه قسمه. احسان د مخلوق سره هغه واضح دی. مخلوق سره احسان څه ته وایي؟ ښه کول، هر قسمه ښه دی مخلوق سره کول. احسان د الله سره، احسان د الله سره هغه دا نه دی چې الله ضرورت لري چاته. احسان د الله سره دا دی د الله بندګي په ښایسته طریقې سره کول. دومره په ښایسته طریقې سره کول لکه څنګه چې پیغمبر وایي لکه ته چې الله ییني. که دې درجه کې نه وي نو بیا دې درجه کې چې یاره الله ما ییني. او دا ډېره لویه توجه غواړي. دا څه غواړي؟ لویه توجه غواړي. یو سړی په منځه کې ودرېږي، یو سړی په عبادت کې ولاړي او معمولي کړس د دروازې د توجه ورڅخه خرابوي. معمولي یو سړی مخې ته تېر شي د هر څه ګډوډ شي. نو څنګه به د دې سړي حال او څنګه حال د هغه سړي دی چې بندګي کوي د الله او پوره توجه یې الله ته ده او داسې دی لکه دی چې اوس لګیا د الله ییني. او ځکه دې باره کې یو روایت به ته بیان کو. یو حدیث کې داسې راځي، امام طبراني راوړی دی، امام بیهقي هم راوړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر تپوس وکړ د حارثه نه، حارثه بن سراقه. وی کیف اصبحت یا حارثه؟ حارثه په څنګه حال کې دی سحر کو؟ اوس ګوره د احسان درجې ته چې رسېدلي. هغه ورته اصبحت مؤمنه، د ایمان په حالت کې مې سحر کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د ایمان حقیقت چې څه دی؟ ته خو وایي چې مؤمن یم. وی د دنیا نه مې ځان ډډې ته کړی دی. فاسهرت لیلي واظمأت نهاري. شپه روڼومه د الله بندګي کومه، تهجد کومه، د ورځې مې روجې نیولي او داسې بندګي د الله کومه کأني انظر الى عرش ربي، لکه ځکه چې د الله عرش ته ګورم. دې ته وایي د احسان درجه. وكأني انظر الى اهل الجنه كيف يتزاورون فيها، لکه زه چې جنتیانو ته ګورم په خپلو سترګو د یو بل سره ملاقاتونه کوي لګیا دي. وكأني انظر الى اهل النار كيف يتعادون فيها، او لکه زه چې جهنميانو ته ګورم څنګه د یو بل سره په جهنم کې هم لګیا دي، دشمنیانې کوي. نو دې ته اوس الله جنت را مخې ته کړی؟ نه، دې ته توجه وایي. یعنی د جنت او د جهنم د خبرې زړه ته داسې کوزې شوي دي او دومره توجه یې ده ورته لکه مخامخ چې ګوري. تاسو خیال کړی مونږ چې کله یو بل ته خبره کوو، یاره وایي دې سره ته دا خبره یاده لکه اوس یې چې ینمه څه
دا خبره زما په ذهن کې مکمل د توجه مې ورته ده داسې درته بیانومه وي لکه اینه مې چې بعض خلک د الله بندګي داسې کوي لکه دی چې لګیا د الله ته ګوري دومره توجه الله ته د به څه ناشنا توجه لکه دی حارثه خو دا حارثه هغه حارثه دی حارثه بنو سراقه د داسې قصه تاسو ته معلومه ده کم یو نه حارثه ابن سراقه دا بل دی موږ د دې قصه بیان کړې مو د دې واقعه هم راغلی په صحیح بخاري کې شتي چې دی تللی و د بدر غزا له د مسلمانانو سره شریک شوی او بیا یو داسې غشی راغی چې ویشتونکی معلوم نه و او په هغې سره دی شهید شو نو د خلکو په منځ کې اختلاف شو چې یاره حارثه به شهید یې او که نه کیدی شي خپل ملګري په غشي لګېدلی کیدی شي د کافر په غشي لګېدلی او دا د مور یو زوی و او د مور سره به یې بېانتها ښه کول بېانتها ښه دومره دی په مور باندې مین و چې روایت کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي جنت ته تللی وم جنت ته تللی وم هلته مې تلاوت واورېدو وی جبریل نه مې تپوس وکړې تلاوت ته چا دی وایي چې دا حارثه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کذلکم البر وایي دغه ځي ته انسان رسي د مور سره د ښه کولو د لاسه دا دومره په مور باندې مین وه مور پې هم سخته مینه وه خو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه اعلان وشي جهاد لره وځئ نو دا هغه مؤمنان نه وو چې یاره زه یو بچی یم د مور مور غریبه به څه کوي او مور هم دا نه وي چې زه به څه کوم زه زوی وي اعلان شوی زمونږ هغه به یو 12-14 بچي به یو دیم سوچ کوي چې مړ شوم چې دوه غریبان به څه کوي او مور پلار به څه کوي او پلانې به څه کوي ته به چې د ټیکه اخیستې د ټولو الله یې ساتي که نه ته هغه څه کوه چې الله درته وایي هغه څه نه ځان منع کړې چې الله دې منع کړی بس نو دا حارثه د مور یو زوی و د مور نوم و الربیع بنت النضر الربیع بنت النضر او دا د انس بن مالک رضی الله عنه ترور وه دې دا خپل زوی ولېږو جهاد له وایي زه زویه که الله درته شهادت نصیب کړي هلته مسله دا جوړه شوه چې دی په داسې غشي ولګېدو چې د غشي پته نه لګېده چا ویشتی دی نو بس صحابه کرام وایي دا خو شهید نه دی خبره دقیقه کې روانه وه کله چې واپس مدینې ته د مسلمانان روان وو د بدر د غزا نه او ډېره د خوشحالۍ موقع وه ځکه چې اولنی غټ او تاریخي جنګ چې الله پکې مسلمانانو له یو ناشنا فتح ورکړې وه سخت خوشحاله و مسلمانان مدینه کې سمه خوشحالي وه نو د مدینې په دې باډر باندې ټول خلک ولاړ وي استقبال ته څوک زوی ته ولاړ دی څوک پلار ته ولاړ دی ښځه خاوند ته ولاړه ده ښځه رور ته ولاړه ده او په دې طریقې سره خلک ولاړ وي دا بوډۍ پکې هم ولاړه ده الربیع بنت النضر هر څوک چې به راته تپوس به کوي زما هغه زوی حارثه لکه چې یو زوی ډېر نازبین و ډېره پې مینه وه بانتها پې مینه وه زما زوی حارثه 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 نو منځ کې د کسانو حارثه خو مړ شوی دی مړ شوی دی خو اصابه غرب سهم خو داسې غشی پې لګېدلی دی چې هغې ته ویل کېږي سهم غرب یعنې مطلب یعنې پته نه چې د کوم طرف نه راغلی دی نه غریبه ښه په دغه کې شو چې یو رانه زوی لاړ او بل پته هم نه لګي چې شهید دی که نه دی شهید نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی چې کله راننوتو دا پسې ورسېده ویا رسول الله قد علمت موقع حارثه من قلبي ای د الله پیغمبر خدای ته پته لري چې په حارثه باندې زه څومره مینه یم او په ما څومره مین و او زما دقې یو زوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته پته ده راته نو یې که شهید شوی چې صبر وکړم خوشحاله شم او د الله نه اجر وغواړم
او که هسې مړ شوی نو خو چې بیا پې سم ماتم وکړمه ځکه چې یو مې زوی وبیلو هغه همسې لاړ بیا خو چې پې سم ماتم وکړمه بیا خو چې ویر وکړمه سم او که جنت ته تللی نو صحیح ده چې ژوند تېرول به ماته ګراني خو زه به صبر کوم او په دې امید باندې به ژوند تېرومه چې دغه زوی به راله سفارش وکړي جنت ته به لاړه شم او الله به راله اجر راکړي داسې میندې چې سړي ته پیدا کېږي د سړی به چې د خو د هر مور نه سړی پیدا کېږي داسې سړي پیدا کول ته د هر مور کار نه دی دا هغه میندې دي چې د دوی نه سړي پیدا کېږي او داسې سړي یو زوی هغه هم شهید شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې ویحکي لیونی شوې ته که څنګه ای د حارثه مور ته لیونی شوې که څنګه او جنة واحدة هي انها جنان یو جنت خو نه دی خو ډېر جنتونه دي ته څه وایې چې یو جنت دی اخو ډېر جنتونه دي وانه فی الفردوس الاعلى استاد زوی حارثه په فردوس اعلی کې دی اوښکې روانې وې په دې مخ باندې د هغه اوښکو سره خوشحاله شو او د الله شکر یې ادا کړو هغه ژوند یې د مرګه پورې ټول یوازې تېر کړو صرف په دې امید ناسته و چې زما زوی الله قبول کړی الله به راله اجر راکوي داسې میندې او داسې ایمان او داسې تاریخ دی زمونږه چې دې امید باندې یو بوډۍ ژوند تېروي چې خاونې نشتي نور بچي نشتي صرف په دې چې زما زوی دا نه چې اوس به دنیا کې دی دینداري کوي زما زوی یې دینداري کړې وه یو وخت کې الله به راله هغې اجر راکوي لکه څنګه چې نن سبا دنیا والا دې ته ډېرې لګولي چې زوی به راله پیسې ښه ډېرې راوړي کور به راله جوړ کړي انګلیش پې ووایه چې تنخواه یې تیزه راځي ډاکټر دې جوړ کړه چې غټه تنخواه راوړي دا سوچونه دنیا والا وي دینداره خلک ډډې ټوله څه ته لګولي آخرت ته یې لګولي په دنیا کې ګزاره په څه باندې په آخرت باندې او دا یو ډېر ناشنا تعبیر دی په دنیا کې ګزاره په آخرت باندې چې سړی ټول ناست څه ته آخرت ته امیدونه ټول د آخرت دي زه خیر دی که د دنیا دا ژوند لږ داسې د غریبۍ تیر شي لږ د سختو تیر خو چې آخرت الله راکړي چې دې ته سړی ناست شي او په دې انتظار کړي لکه څنګه چې د حارثه مور وه او یا څنګه چې دغه د ابو الدحداح رضی الله عنه باغ څو ونې وې پکې 600 ونې ټول باغ یې د الله دپاره ورکړو ټول باغ یې د الله دپاره ورکړو او هسې یې ورکړو خو بیه په دې باندې وکړه پیغمبر ته وویل یا رسول الله باغ ورکومه خو الله به ونه راکوي په جنت کې یو ونه بیا څنګه ونه د جنت ټول باغ ورکومه سره د هغه چینې او د اوبو او د کویانو او پکې دننه بنګله د هغه جوړه وه یعنې څه چې د و د ابودحدح دقه و یا رسول الله دا ورکوم خو راکوي به ونه ویا ونه به درکوي روان شو چې کله کور ته روان شو دا به یې وکړه که بیا راواپس شو یا رسول الله جنت کې خو به او یې درکوي به جنت کې وره به یې پخه ده دا یقیني به یې الله سره به یې دې کې شک نشتی لاړ د بهر نه ښځې ته آواز وکړو دحداح مور وې راوځه بهر ته باغ مې خرڅ کړی هغه ورته ویې څه ساده سړی نو دا د خرڅولو باغ و 600 ونې ګوره په خولې یې دي ګورې د کجورو 600 ونې او پکې دننه د هغه کور او یعنې خلک به سیل نه راتلو خلک به لرو لرو ځایونه راتلو منتونه به یې کول په منګه یې راخرڅ کړه هغه نه راخرڅو نو هغې ورته دنې وویل ته دا د خرڅولو باغ دی او په چا دې خرڅ کړو په الله مې خرڅ کړو هغې دنې جواب ورکړو دا خو تا بیا ګټه کړې ده ما یې که چې د بل چا دې خرڅ کړی
دا خو تجارت کړی نن داسې ښځې بې بچي راویستو بچو سره 2 زامن وو د هغوی په جیب کې کجورې پرتې وې هغه یې ترې راواخېستې وایي زوی دا د الله یې زموږ نه دي دا خو ما الله له ورکړي دي یو سړی د خپل ځینې وزي او کجورې ترالي واپس ورچوي یو سړی لګیایي پردې حق خوري څومره فرق دی دواړو کې او بیا دا خبره مې دې پورې کوله د آخرت په امید باندې ژوند تېرول ابو الدحداح رضی الله بیا په یو جونګړه کې مدینه کې اوسېدو هغه سړی چې هغه د مدینې په مالدارانو کې شمارېدو هغه د مدینې په غریبانانو کې و بیا او کله به پې باران راغی اوبو به تنګ کو کله به نور تنګ کو او عادت و د هغه نعمتونو سره نو زړه له به یې تسلي په دې ورکوله د ځان سره به یې وي د ابودرداء د ابودحداح دپاره څه ښایسته ونې دي په جنت کې یعنې زه دغه ونو ته به ځان رسم دې ته وایي په دنیا کې ګزاره کول په آخرت باندې آخرت نوم هم څه شی شتي که نه که نه نشتي دې بعضو ته خو چې وګورې ته به وایي چې آخرت نشتي دوی د کارونو ته چې وګورې که ده بس دقه دنیا ده ځان به دلته مړوم دلته به ښه کور جوړوم دلته به بچو له دا کوم دلته به دا کوم دلته به دا کوم څه چې دي دلته دي بس آخرت نشته د کار نه دي څه ښکاري نو انسان به په دا خبره ټوله دغه پورې راواغستې شوه د حارثه رضی الله عنه دې واقعې پورې چې د هغه مور به بیا ګزاره په څه کوله آخرت باندې آخرت ته په انتظار و خبره د احسان وه چې یعنې حارثه نه چې پیغمبر ته پوښتنه وکړو چې ایمان د څه کیفیت دی هغه دا کیفیت بیان لکه وزي چې د الله عرش وینمه دغه شان یو روایت کې راځي د شمعون ابن زید رضی الله عنه شمعون ابن زید دا صحابیه وی دی یو پیر د یو غزا نه واپس شو جهاد له تلو د هغې نه واپس راغی نو چې راغی کور ته نو د شپې راورسېد د ماسخوتن دا ډوډۍ وخوړه اوس ګوره د جهاد نه راغلی څومره به ستړی څومره به دې زخمي شوی څومره تکلیف به ورته رسېدلی چې راغی نو ډوډۍ وخوړه او بیا یې کور ورته اوبه راوړي او داسې وکړو او بیا د دې چې کوم ځای کې جانماز و کوم ځای کې ځان له مونځ به کو کور کې ځای خاص کړی و په هغې کې ودرېدو یو صورت یې وي بیا بل شروع کړو بیا یو چې هغې ختم کړو بل یې شروع کړو هغه بل چې ختم کړو یو بل یې شروع کړو او لګیا دی روایت کې راځي حتی اذا اذن المؤذن دغې چې ګوري سحر منزله مؤذن اذان وکړو نو بس دې هلې پته ورته ولګي چې دا خو اذان وشو نو ښځه پسې راله ورته وی ابو ریحانه دا ابو ریحانه دی وی قد غزوت فتعبت في غزوتك وی ته غزا له تللی وي ستړی شوی وي ستړی راغلی وي بیا واپس راغلی نو دمه خو دې ونه کړه خو زما ولې څه حق نشتی زما څه حق نشتی ته رالې ودرېد او بیا ولاړ او ولاړ او دومره ودرېدی چې سهار اذان پکې وشو نو هغه ورته وی ولې نه حق دې شتي خو په الله درته قسم خورم که زما سوچ دې طرف ته تللی نو هغه ورته وی ستا سوچ کم طرف ته و فما الذي شغلک یا ابا ریحان ستا سوچ کم طرف ته چې ستا سوچ دې ته نه ځي چې دې کور کې ستا ښځه ده دمه کول غواړي ستا سوچ ستا دې بدن ته نه ځي ستا سوچ دې ته نه ځي چې ته ستړی راغلی اخر ته په څه کې مصروفه وي وی لم يزل يهوى قلبي فيما وصف الله في جنته من لباسها وازواجها ولذاتها وی زما ټول سوچ په هغه جنت کې کوم جنت چې الله تیار کړی مؤمنانو دپاره ټول سوچ مې هغې ته و د هغه جنت هغه نعمتونه او د الله دیدن او پیغمبرانو سره ملاقات او ښایسته ښایسته میوې ښایسته ښایسته نعمتونه وی دقې کې لګیا وم او بس چې مو واورېدو مؤذن ووایي چې حی علی الصلاة الصلاة خیر من النوم دې ته وایي د احسان مرتبه داسې بندګي د الله کې دی چې ویني دا هر څه
وایي زه د جنت په دې خبرو کې دومره مصروفه وم تر دې چې وایي مؤذن څه وکړو اذان وکړو دا اوچت خلک دي چې دغه مرتبو ته رسېدلي دي او دغه ځي ته رسېدلي که د امام بخاري باره کې د امام بخاري رحمه الله باره کې راځي وایي یو پیر په منځه ولاړو او مچو وچیچو وله زینو کې څو زینو کې وچیچو وله زینو کې او دا جسم یې ټول راوپړسېدو نو بیا ورته خلکو ووي نو ته وایي منځه نه به وتی وي هغه ورته وویل صورت راله دومره خوند را کړی و چې بیا دې راوتی نه شوم صورت راله دومره خوند را کړی بیا نه یم پوه شوی تکلیف راته ډېر و ځکه چې وله زینو کې چې یو مچۍ څوک وچیچي وله زینو کې مچۍ سړی وچیچي جسم ټول راوپړسي او څه حال د انسان یو ځای چې وچیچي هغه ځای څنګه شي په وله زینو کې وچیچو ویا صورت راله دومره خوند را کړی چې زه راوتی نه شوم نو دغه اوچت خلک دي چې الله یې پېژندلی دی کم خلک دي دا الله یې پېژندلی دی احسان دې مرتبې ته چې څوک رسي که نه د هغه سړی رسي چې الله یې پېژندلی هر سړی دغه درجې ته نشي رسېدی دا نیکان خلک و دا اوچت خلک و خپل رب یې پېژندلی و د الله قدر یې پېژندلی و او د الله یې داسې قدر کړی لکه څنګه چې په کار و د الله عظمت ورته معلوم و د الله باچایي ورته معلومه وه ځکه دغه درجې ته ورسېدو چې د هغه الله نه توجه نه اوړېده د هغه د دین نه توجه نه اوړېده راشي زموږ عبادتونو ته وګوره عبادت یې نه کوي هغې کې ټول د دنیا سوچونه کوو صرف دې طرف ته سوچ راځي نه چې رب الله سره مخامخ کېدلي زموږ یو رب دی